نو عزتمند ایمان چې بربادېږي، روح چې بیمورېږي، ایمان چې زړېږي، نیک عمل چې خوند نه درګای، دعا دې چې نه قبلېږي، بل منځ دې چې زړه نه لاګېږي، قرآن تلاوت چې خوند نه درګای، بیا اول په خپله هسټري نظر وکړه چې ریزیو لقمه خو حرومه خولې ته نه چیږم، که حرومه وه به بریک ولګوه، دا خالی دا دنیا نه دو، مرګ نه بعد ډېرې سختي روانې دي. دوامه خبره عزتمند دی چې ایمان زړی یو سړی کوي چې په موهنو بازار صدیقون ستنه مې تجارت او زجا سره حرام هو خپله ځکه خدای رضا کارو هغې نه روړو خالص اخلو مول خالص دي حلول دی حرام نشته بشه بی بیا ویلې تو ته عمل خوان نه درکوي په دوام غټ ګناه عزتمند دی نن په معاشره کې دا موبایل هم شوه ده د جامع علوم اسلامیه په نوري ټاون چې ډېره عظیمه مدرسه ده په کراچي شی او د ټول پاکستان د ټول مکتب فکر په دې باندې اتفاق ته ډېر لوی تحقیق کوي هغې په دا مخکې ورځ چې یوه فتوا جاري کړي چې د ټیک ټاک کتل حرام دي مو داسې کتل و چې حرام خو دی ورته هم وویل چې حرام دي خدای څه کوي چې حرام دي چې زه نه کوم خالي شان او نه دي چې دا حرام دي او خو مشال چې حرام دي کیم شای په دا شی جایز ده څه کوي قرآن تلاوت یا سیک کې تو بنا پشه ګوري مسئلې پشه ګوري یا بیان مخې ته روغی یا دا یا دا او دغه سره سره خو نه راکله مو که وکړې سی ورسي مساله د دخشي دو چې داسې بریک ولګېږي چې میږ د دخشي نه چې د بهایي څومره په عروج راځي یادو پشه همیش نو نسل یې برباد کړي نو دوام شای چې دغه ایمان زړی او روح بیمورایي او ډېر کردار یې دا پشه دا سترګې او په دا غېږ او په دا دماغ یې زړه شي دی چې کیم سترګې او نن په سترګې باندې دا ګان کوته شي او په غوږې اورېده شي په دا غوږ ته قرآن اورېدل خوند ورکړي چې په ګان اورېږدی چې په بېحیایي کتلې باندې ریږدی به دا سترګې ته د قرآن کتل خوند ورکړي چې سوچ یې د ګندا سوچ وي د ریپي او د شهرت سوچ یې چیرې په دماغ شه قبر و آخرت و لارو غلا نه به دغه دینداري خوند ورګي چې دا خبره په دماغ په لیار د سترګې په لیار د غوږې په لیار دا ګان دغه ته ورټي پای شي به په دا شاګړ باروبار ایمان و باروبار وي سمره حد درجه ته عزتمند به حیاي لاګیا دو راسېږي به حیاي لاګیا دو راسېږي یو طرف ته دغه مسلمان پښتون درته ځای پنجوبیون نو سیندیون دغه جهیره خو حیا او پردا داسې نشته نو پښتانه شه په مشاهیره دو چې پردادو د صحابه او غونډه پردادو همیش پښتون په سر لګي یو طرف ته ژوندۍ بل طرف ته شزای واکیمه بهودا خبره کوي ټوله دنیا ورته ګوري پس لګي پکیمه بیموري پکیم مرز لګي او چا سره پرواښتا زون مشاعرای چې سرنګي که په قرآن باندې ټوګه پروګلا په اسلام او په شاعر الله پس شاګردل رغل دغه تنن مسلمان تیار ده خو چې دوا پنځه کسون میت کی او پالا اور مزیوت شي او مشاعر چې سرنګي د خط پردیک په استلا بندانی دوی ته مسلمان شان رسیدل دا ګاند کتلې ده بجه نو دا دوا شای نه دي عزتمند چې ایمان بربادای ایسی عزتمند دا خو بیموري اشلې لګي یو سړی دا ټیسټ یو کو پاتا او ټول لګېدل چې دغ سړی ملیریا دو دغ سړی سترا تباهو اس پټیس باندې د بیموري خور معلومه کړه سړی راغېږي ټیسټ سره راغېږي دا ټیسټ نه بعد بیا مستقل د علاج کوي کورس کوي د بیموري ونه وځي
اپروسو چې چانا کوي هغه چې د خیر خوای او غمخوار یې او زړه په پر خوري چې د سړی چې ریخ شي او د وی ورته شي او پاریز ورته شي ټیم په ټیم باندې او دا وی چې د سړی د مخ خیر خوا ده مو چې علاج وکي او ورنږدې کېږي او په دوی کا پیسې لګي یا په ودا لګي چې زبر او بار شي داسې عزتمن د نن معاشره روحاني بیمارون و دغه د پر ډاکټرون د بزرګون د علما د تبلیغ مشرون مرکز مشرون اولیاء الله د خانقاهونه چې آباد دي د زندگی چې منبر و د محراب سره ته ورسته کړي دا غ ډاکټرون دي او دغه ته عزتمن د وخت ورکوي دغه څنګه نوستای کوي دغه احترام کوي دغه قدر کوي دغه ته لوس په لوس ور کوي دغه ته خپل بیموري شي چې متما خان نرو کوي وي دا لیار درته شي متدا خان نرو کوي وي دا لیار درته شي به پرېز درته شي به غلا غلر برابر یو وخت دا سروشي شي به وي ایمان باندې او روح باندې داسې برابر وي داسې چې منځو باندې ودرېږي سلام اړولو خوان نه ورکوي او دا عزتمن دی میش ایس عزتمن دی دا خو بیموریش له علاج د دغه علما او بزرګونه څنګه شو د الله الله خلق څنګه شو د وخت نه دا سره چلېږي ایس د بیمور چې ډاکټر ته ورشي خو وشي او که سیک در تاوی چې دا ډاکټر د خیرخوان دا د دشمن دا د زاره ولستن درګای او تیا په شلاګیا چې دا د زاره ولستن روکای او گاډه واډه وی په زندگی بر د علاج وشي نن عزتمن د غیر داس زشتا چې د علما او د عوام دا چې سره لري ته چې زه قسم درته وکړو خالص ونشم د یهودو او د نصارو او د غیر بې دینه او خلک دا کوشش ته چې څرنګه یې سره لري دا که سره نږدې شل به علاج کوي چې علاج یو کې به دغه ته موت یې ورکول د سپریت ملکه طاقت په لوشان ته بس یک موت یې ورکوي چې دا به ګرمه د یو میټر جماعت په ټوله دنیا ویټ